او موږ صرف دا انا لله و انا الیه راجعون دا صرف مرګ پورې خاص کړی دی چې کله هم ته یو مجلس کې ووایي انا لله وایي څوک مړ دی او یا که ته ووایې پلانې الله دې پرې رحم وکړي ښه وایي کله مړ دی نو رحم ته ژوندی هم محتاج دی او مړی ورته هم محتاج دی او کله چې څوک اپرنجي وکړي الحمدلله وایي ته ورته څه وایې یرحمک الله الله دې په تا رحم وکړي نو هغه مړي او داسې نور ډېرې دا خو یو مثال مې ته پیش کړو رحم ته ژوندي هم محتاج دي مړه ورته هم محتاج دي هر مصیبت چې د باندې راشي په هغه مصیبت کې الله یادوه او چې څه شی غواړي د الله نه یې غواړه یعنې صحابه کرام مبارک کې راځي بعضو دا خبره کړې ده وی زمونږ د پیزار تسمه چې به وشلېده هغه به موږ د الله نه غوښته او په موږ باندې غټ غټ مصیبتونه راشي الله ته یې نه ووایو ځکه خو ذلیله یو په دې مخلوقاتو پسې یو ته فریاد او بل ته فریاد او یو ځای کې دیکا او بل ځای کې دیکا او یو ځای کې ذلت او بل ځای کې ذلت هغه رب ته یې موږ نه وایو زه دا نه یم چې اسباب مه لټوو یعنې دې صحابي چې الله نه تسمه غوښتلې دا نه چې دی په دې انتظار دی چې الله به یې د اسمان نه راغورځوي خو یا الله ته ماله تسمه پیدا کول اسان کا نو الله به ورته اسباب جوړ کړي چې دی به ځان له نوي پیزار والي یا دغه به جوړ کړي یو سړی وږی دی یا الله ماله رزق راکړه دا رزق د اسمان نه راولیږي د دې خولې ته معنی دا چې یا الله ما ته د رزق د پیدا کولو اسباب اسان کا چې اسباب خو الله پیدا کوي مونږ خو هسې هغه لږ حرکت وکړو نور د اسباب جوړونکی هم الله دی او دغه رزق راکوونکی هم الله دی ګینې ډېر خلک ګرځي او نن سبا بېروزګاري عامه ده ډېر خلک بې شماره ګرځي اسباب لټوي رزق نه میلاویږي او نه اسباب جوړېږي ولې ځکه چې الله لا نه ده غوښتلي چې کله الله وغواړي اسباب به هم پیدا شي رزق به هم میلاو شي نو هر مصیبت کې الله یادوئ او چې څه غواړئ نو چا نه غواړئ د الله نه اول وغواړه بیا اسباب لټوه بغیر اسبابونه نه کیږي الله له دنیا پیدا کړي دي چې موږ پکې اسباب لټوو خو اول الله سره رابطه وکړه هغه ته ووایه وایي الله ماته اسانه کړه او بیا وځه په یو لار باندې لکه ګوره جمعې د مانځه مسله چې سورة الجمعه کې بیانېږي که نه الله وایي چې کله جمعې د مانځه دپاره اذان وشي نو بیه او تجارتونه پرېږدي فاذا قضیت الصلاه چې کله مونځ ختم شو فانتشروا فی الارض بیا خواره شي په ځمکه کې ځان رزق لټوئ کله چې مونځ ختم شي بیا وکړه الله سره دې رابطه وشوه اوس ځان له ګرځه رزق لټوه که نو د الله سره رابطه د اوله کې او اخره کې اسباب د وروستنۍ خبرې دي وی چې چا دا ووایي رسول الله وسلم وایي چې الا اخلف الله له خیرا منها مګر الله به هغه لره د هغه څه نه چې الله ترې اخیستي دي د هغې نه به له غوره بدله ورکړي او داسې چا سره شوي دي د ام سلمه رضی الله عنها اوس وایي مړي لره د سترګو بندولو په وخت دعا چې مړی وشي هغه له سترګې بندول پکار دي ځکه چې دا سترګې اوس به حدیث راشي چې دا روح چې کله د بدن نه وځي تبعه البصر دا سترګې ورته ګوري او ځکه د مړي سترګې کوم طرف ته کوره بره طرف ته روح ته وځي نو داسې ټایم کې طریقه دا ده چې د سترګې پټې کړې شي وګوره د ځان نه داسې سړي جوړ کړي که نه چې د حوصلې غري او چې ته یې یو ځای کې او په تا باندې د نورو خلکو حوصله برابري او دا له کېږي چې سړی دین یې زده کړي او تجربه ورسره وي او د خلکو سره ناس پاس ډېري خفه کېږو به نه یعنې یو خبره حقیقت دی کم سړی چې د وړوکوالي نه په بیټکونو کې ډېر نه ناست غم خادي نه یې کړي پلار د ده یا نیکونه د ده د غم خادۍ والا نه وو دا چې دی هم دغه کیسو والا دی هم نه پوهېږي یعنې اکثر موږ ګیله کوو که نه چېرې دا پلانې په مېلمستیا نه پوهېږي او هغه په غم خادۍ نه پوهېږي هغه ده ته وګوره ده دا کړي نه دي چېرته د دې سره نه یې پاتې شوی
ته به زیات نه زیات سحر مزدورۍ له وتې د شپې راغلی دی غریب نور څه لري هغه نه دی عادت د دې خبرو سره ځکه کوشش دا کوئ مجالسو کې د ناستې او خپل بچي خپل وروڼه خپل کشران دا هم کوشش کوئ چې کیني پاسي په مجالسو کې او ګورې نه د کومو خلکو چې مجالس او بیټکونه پراخئ پراخه معنی دا نه دی چې دوه درې چتې پراخه څه مطلب دی ډېر خلک ځي راځي د دوی ماشومانان هم په ناسته پاسته پوهېږي چې هغه یې دا هر څه نو چې کوم سړی دی چې تجربه یې شوي دی بیا ډېر یعنې مړی به وشي چې مړی وشي سبق یې ځکه دې ټیم کې د خلکو طبیعي خبره ده